بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ضرور چې کوم تپوس کړی دی د هغې جواب دا دی چې یو سړی دی والعیاذ بالله هغه ګنده خراب فلمونه ګوري. د هغې سره د دې نه چې کله مزي لاړه شي، مزي سپینې نرۍ اوبه دي چې کله انسان نه دا لاړ شي په حالت د شهوت کې، نو په دې باندې صرف اودس ته غسل نشته. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل فحل یمضي، هر ځوان سړی مضبوط د هغه نه مزي ځي. علي رضی الله عنه نه روایت دی، هغه ویل كنت رجلا مذاء، زه یو سړی وم ما نه به ډېره زیاته مزي تلله. بیا مې نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ یو کې راځي، بلکې راځي عمار ابن یاسر ته مې ویل، بلکې بل صحابي رضی الله عنه ښی. بهرحال تطبیق دا دی چې هغوی هم تپوس کړی و، خپل هم تپوس کړی یا په خپله تپوس کړی دی، هغوی ته نسبت مجازي دی، یا هغوی تپوس د علي رضی الله عنه دپاره کړی و. نو په دې باندې فقط چې کوم دی اودس دی، انسان به خپله کپړه ومینځي جامه او عورت به ومینځي اودس به وکړي. او یا که انسان انزال شي، ډسټاپ شي، نو په هغې باندې بیا په انسان باندې غسل دی چې کله خروج ده منی د انسان نه وشي، د کمې د وجې نه چې انسان په بدن کې فتور راځي او یا اندام مخصوص کې فتور ورسره راځي، د هغې په وجه باندې بیا غسل دی. الله دې وکړي ورباندې پوه شوی. والسلام علیکم.